مندو الله تبارک وتعالى من او تاسو ته داسې شریعت را کړی دی چې په دې شریعت کې الله تبارک وتعالى د هر چا د حقوق پوره خیال ساتلی دی. دا نه چې الله جل شانه یو کس ته مال دولت ورکړی وي او هغه د قارون په شان خوندي کی چې نه ته په خپل باندې سفیده واخلي نه ته نور مسلمانانو ته سفیده ورسي. حقیقت دا ده چې الله جل شانه موږ او تاسو ته داسې مذهب را کړی دی که په دې مذهب کې یو انسان ته الله جل شانه مال دولت ورکړی وي فراخي پر راوستي وي نو دی به په دې مال دولت کې د غریبانو د مسکینانو د فقیرانو او د حاجتمندو خلکو ضرور خیال ساتي د هغوی حاجتونه به پوره کوي. دا نه چې یو انسان ته الله پاک مال ورکړی دی او د مستۍ په نشه کې ګرځي دی چې کوم دی 24 ګنټې د الله په نافرمانۍ کې ګرځي د شریعت د حدود خیال نه ساتي د زکات خیال په هغې کې نه ساتي او د الله جل شانه د حدود خیال پکې نه ساتي. داسې نه د عزتمندو بلکې که الله جل شانه یو انسان ته مال ورکړی دی نو دی به په هغې کې د غریبانانو او د مسکینانو خیال ساتي. په هغې کې به دا انسان زکات ورکوي. عزتمندو کله چې د قیامت په ورځ په تله د میزان کې د انسان نیک اعمال کم شي فرائض پکې کم شي نو الله جل شانه به د هغې کمی هغه په زکات سره پوره کوي په صدقو سره به یې پوره کوي او دغه شان په نوافلو سره به یې پوره کوي. عزتمندو څوک چې زکات نه ورکوي د هغې دپاره په احادیثو مبارکو کې ډېر سخت وعیدونه راغلي دي او د قیامت په ورځ د هغه دپاره ډېرې سختې سزاګانې راغلي دي. حدیث شریف کې راځي محترمو د بخاري شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته چې الله تعالی مال ورکړی وي او دا د دې مال نه زکات نه ادا کوي نو د دې مال نه به د قیامت په ورځ یو زهرجن گنجې مار جوړ شي چې د ډېر زهر د وجې نه به د هغه سر کنجې شوی وي د دې مار په سترګو کې به 2 تور ټاکي وي لکه څنګه چې د زهرجن مارانو په سترګو کې وي او دا مار به د ده په غاړه کې واچولی شي. بیا به دا مار د دې سړي د دواړه اوښکې ونیسي او ورته به یې واچوي او بیا به ورته ووایي چې زه ستا هغه خزانه یم د کومې چې تا زکات نه ورکولو. د دې نه پس نبي علیه الصلاة وسلام د دې آیات په تایید کې وفرمایل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. او کوم خلکو ته چې الله تعالی په خپل فضل سره مال ورکړی دی او په هغې کې بخل کوو یعنی زکات نه ورکاوو د بېوسه خلکو مدد نه کاوو د فقیرانو د هغوی خیال نه ساتو بیا فرمایي هغوی دې دا ګمان نه کوي چې ګنې دا بخل د دوی دپاره ښه دی بلکې دا بخل د دوی په حق کې ډېر بد دی. ډېر زر به د قیامت په ورځ دغه مال په کم کې چې دوی بخل کوي دوی طرف ته به د دوی په مرو کې به واچولی شي د اور په شکل کې. نو زما عزتمند ورونو چاته چې الله جل شانه مال ورکړی وي دا لوی دولت یې ورکړی وي هغه له پکار چې په هغې کې د خلکو د حقوقو خیال وساتي د الله جل شانه په لار کې خرج کړي زکات پکې ورکړي ځکه زکات فرض محترمو که د انسان زړه ښه وي او که بد وي دا به ورکوي.